پکتیا کې پاکستانی پوځیانو پر افغان مسافرو ډزې کړې، 15 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. سلام، وخت بخیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ځایي سرچینې وایي چې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو له لوري پر افغان مسافرو ډزې شوي چې له امله یې 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د سرچینې په حواله پیښه د تېرې جمعې په ورځ د زمري په اومه هغه مهال رامنځته شوي چې د افغان مسافرو د ځورونې له امله د طالبانو سرحدي کسانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لومړی فزیکي برخورد رامنځته شو. له تېرو 3 ورځو راهیسې د ډنډ پټان او پاڼه چنار ترمنځ لاره د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوي او له کرښې پورې غاړې لا هم ګڼ افغانان بند پاتې دي. پورې غاړه په سده سیمه کې یو افغان چې ځان یې وسیم معرفي کاوه، اطلاعات وروسته په رالیږل شوي پیغام کې ویلي چې د پاکستاني پوځیانو له لوري افغانانو ته اجازه نه ورکول کیږي ترڅو خپل هیواد ته ستانه شي. په سیمه کې د طالبانو امنیتي مسؤلینو تر اوسه د رامنځته شوې ستونزې او په کې افغان لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا پیښه په داسې مهال رامنځته کیږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب پکتیا ته په سفر کې له ډیورنډ فرضي کرښې د لیدنې پر مهال له پاکستان سره پر پوله د ښو اړیکو جوړېدو یادونه کړې وه. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.